د تیمم په اړه فقهي مسأله که د اوبو په استعمالولو سره د یو ناروغي زیاتېده یا یې روغتیا ځنډېدله هغه ناروغه دې تیمم ووهي. که هر ناروغه ته د اوبو استعمالولو ضرر او تاوان رساوه هغه ناروغه تیمم وهلی سي. که یو چاته د یخو اوبو استعمالولو ضرر او تاوان رساوه هغه څوک کولای سي چې د اوداسه دپاره اوبه تودې کړي او که د اوبو د تودولو وسایل نه و ورسره موجود دغه چاته هم د تیمم په اړه فقهي مسأله پر هغو لوښو چې د مسو، ژړو، برنجو، سیشې یا نورو دغسې شیانو څخه جوړ سوی وي تیمم نه دی روا او پر ټوکر هم تیمم نه دی روا. خو که پر دغو شیانو دونه ګرز او غبار پروت وو چې د لاس وهلو په وخت کې دوړه ځینې پورته کېده بیا نو تیمم پر روا دی. د خاورو پر لوښي که ګرز او غبار پروت وي که نه وي تیمم پر روا دی. همدارنګه پر خښته او ډبره که څه هم ګرز نه وي پر پروت د تیمم په اړه فقهي مسأله. پوښتنه: تیمم څنګه وهل کیږي؟ جواب: په دغه تیمم سره به دې لومړی د جنابت یا بې اودسۍ د لرې کېدلو نیت وکړې یا به دې داسې نیت وي چې دغه تیمم د دې دپاره وهم چې لمونځ او هغه عبادتونه راته روا سي چې بې له طهارته نسي کېدلی. بیا به دواړه لاسونه پر پاکه مځکه ووهې او په دغو لاسونو سره به ټوله مخ داسې مسح کړې چې په ټوله مخ کې به دې د یوه وریښته پر اندازه ځای داسې نسي پاته چې ستا لاس دې نه وي پر تېر سوی. بیا به دوهم وار دواړه لاسونه پر مځکه ووهې او چپه لاس به پر راسته لاس د ګوتو د سرونو څخه د څنګلې تر آخره داسې تیر کړې چې د راسته لاس څخه دې هیڅ ځای داسې نسي پاته چې لاس دې نه وي پر تېر سوی. او بیا به په راسته لاس سره چپه لاس پر دغه ډول یعنی د ګوتو د سرونو څخه د څنګلې تر آخره مسح کړې. دا تیمم سو او دغه تیمم د غسل او اوداسه د دواړو پر ځای درېدلی سي. یعنی که پر چا غسل لازم وي که اودس پر لازم وي دغه د تیمم په اړه فقهي مسأله. که یو څوک په دشت او صحرا کې وو او اوبه هم نه وې ورسره دا هم نه وه ور معلومه چې دلته اوبه پیدا کیږي که یا او که دلته اوبه پیدا هم سي نو چیرې به وي او هلته داسې څوک هم نه و چې د هغه څخه د اوبو پوښتنه وکړي. په دغسې وخت او حالت کې د لمانځه د ادا کولو دپاره تیمم وهلی سي. او که هلته یو څوک وو او هغه چا د یوه شرعي کیلومتر پر اندازه د اوبو نښاني وویل او غالبه ګمان هم دا و چې دغه سړی رښتیا وایي یا په یوه بله علامه سره دته دا ور معلومه سوه چې د یوه شرعي کیلومتر په مسافه کې اوبه سته او د دغو اوبو په تلاش کې ده یا د ده ملګرو ته تکلیف او زحمت هم نه پیښېدی نو د ده دپاره په هغو اوبو پسې ګرځېدل او تلاش کول حتمي او ضروري دي.
او د اوبو تر طلب او تلاش د مخه تیمم وهل نه دي ورته روا. او که یې دا یقین و چې د دغه یوه شرعي کیلومتر په اندازه کې اوبه سته، بیا نو د اوبو راوړل پر واجب او لازم دي، یا و اوبو ته ورتګ پر واجب او لازم دي. یادونه د علماء کرامو د تحقیق سره مطابق یو شرعي کیلومتر 1125 متره دی. حال دا چې نن ورځ په خلقو کې رواج کیلومتر یوازې 1000 متره دی، نو شرعي کیلومتر د تیمم په اړه فقهي مسأله. که یو چا په دشت او بیابان کې په داسې حال کې چې هلته نږدې اوبه پیدا کېدلې او دی نو په خبر، تیمم یې ووهه او لمونځ یې ادا کړی، دغه لمونځ او تیمم یې دواړه صحیح دي او د اوبو تر پیدا کولو وروسته د دغه لمانځه راګرځول نه دي. د تیمم په اړه فقهي مسأله. که پر مځکه بولې یا بل نجاست توی سوی وو او بیا د لمر په واسطه د هغه نجاست بوی او آثار له منځه تللي وه او مځکه وچه سوې وه، بیا هم پر هغه مځکه تیمم نه دی روا، مګر پر دغسې مځکه د لمانځه ادا کول. د تیمم په اړه فقهي مسأله. په هر هغه شي سره چې اودس ماتیږي تیمم هم په ماتیږي. پر هغو شیانو سربیره د اوبو پر استعمالولو قدرت پیدا کول هم تیمم ماتوي. که چا تیمم ووهه او بیا پر لار رهي و، په لار کې اوبو ته دونه ورنږدې سو چې تر یوه شرعي کیلومتر یې لرېوالی لږ و، له دغه ځای او له دغه اوسه څخه یې تیمم مات. د تیمم په اړه فقهي مسأله. که چا د اوبو د نیستوالي په سبب تیمم ووهه او بیا په داسې ناروغي ناروغه سو چې د اوبو استعمالولو ضرر او تاوان ورساوه او بیا یې اوبه پیدا کړې، هغه اول تیمم یې باطل دی، ځکه هغه تیمم د اوبو د نیستوالي په سبب و او اوس باید بل تیمم په دې سبب ووهي چې د اوبو استعمالول ضرر او تاوان. د تیمم په اړه فقهي مسأله. که یو چا د خپل سفر په سامان کې د اوداسه دپاره اوبه درلودې خو هغه اوبه یې هیرې وې، تیمم یې ووهه او لمونځ یې ادا کړی، خو د لمانځه تر ادا کولو وروسته یې هغه اوبه وریادې سوې، پر دغه سړي د اوداسه او لمانځه راګرځول نه دي. د تیمم په اړه فقهي مسأله. که څوک د ښار او آبادۍ څخه د 1 کیلومتر پر اندازه لرې و او تر دغه 1 کیلومتر نږدې اوبه نه وې موجودې، که دغه سړی مسافر وي یا نه وي مسافر، تیمم ورته روا. د تیمم په اړه فقهي مسأله. د تیمم وهلو دپاره فقط دونه نیت بس او کافی دی چې تیمم وهونکی دا اراده ولري چې د پاکۍ د حاصلولو دپاره تیمم وهم، یا د لمانځه د ادا کولو دپاره تیمم وهم. د تیمم په اړه فقهي مسأله. لکه څرنګه چې د عذر په وخت کې د اوداسه پر ځای د تیمم وهل روا دي، دغه رنګه د غسل پر ځای هم تیمم وهل روا دي، خو دا باید در معلومه وي چې د اوداسه
او غسل د پاره یو قسم تیمم وهل کیږي